خدای دې د ښې ورځې خاوند کا خدای دې د ښې ورځې خاوند کا چې د شلېدلې لوپټې نه خلاصه شمه. ډېر ښکلی بس زړګیه داغ به لار کم زړګیه داغ به لار کم که د بېننګه یار د بیا محتاجه کړمه. ډېر ښه. مننه. که اجازه دي نظم به درته ووایم چې تا چې رایاد نه کړم په سترګو کې اوبه نه راځي تا چې رایاد نه کړم په سترګو کې اوبه نه راځي زما لاسونه چې خالی وي نو واړه نه راځي تا چې رایاد نه کړم په سترګو کې اوبه نه راځي زما لاسونه چې خالی وي نو واړه نه راځي او داسې باران دی چې وریږي ځمکه نه لمدېږي داسې باران دی چې وریږي ځمکه نه لمدېږي داسې سړی دی چې په زړه راځي په خوله نه راځي. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو. ستاسو ورور او ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم په دې هیله یم چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به ملګرو. ډېر وخت بعد او ډېر موده پس مې دغه خپرونه را جوړه کړه د ډېرو ملګرو په غوښتنه باندې د ډېرو مینوالو په غوښتنه باندې چې هغوی ویل چې د ګران شهسوار رضا رور سره دغه خپرونه را جوړه کړئ د هغوی نه څه شعرونه ریکارډ کړئ. نو د هغه ملګرو د هغه مینوالو په غوښتنه باندې مې دغه خپرونه را جوړه کړې ده او دغه خپرونه کې را سره نن ډېر ګران شهسوار رضا رور ناست دی. د هغوی نه به خوندور شعرونه اورو د هغوی نه به څه ادبي پوښتنې هم کوو. نو وخت مو نه اخلم راځئ چې شهسوار رضا رور ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایو. شهسوار رضا رور تاسو ته په خپل پروګرام کې ډېر په مینه او په احترام باندې هرکلی او ستړي مشي وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. صالح نادان وروره اول خو ټول نه مخکې ستاسو د عیني خپرونې پروګرام ملاګورو سیمې ته راوړلو باندې ډېر زیات خوشحاله یم او الله یې وکړي چې دغه پروګرام کامیاب شي. زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې ستاسو ملاګورو سیمې ته راغلي. ستاسو نه هم مننه کومه شهسوار وروره. ډېر ملګري به م ویني په دغه سکرین باندې او ډېر مینوال به م پیژني خو زمونږ په دغه عیني سکرین باندې به م په ړومبي ځل کوم ملګري ویني ګوري که هغوی ته مو خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه نو ډېره به ښه. مننه نادان وروره. زما نوم شهسوار دی. رضا مې ادبي نوم دی. په ملاګورو سیمه کې په نیرغاړه کې ژوند کومه. د پلار نوم مې سمن خان دی او د تعلیم چارې مې لسم دي. 11 کې به انشاءالله داخله علم. ډېره ښه ده. دا هم زیاته کړئ چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی؟ شاعرۍ آغاز خو ما په باقاعده توګه د غزل نه کړی 2019 نه. ښه ده. په ادب کې کوم داسې مستند استاز لرئ چې تاسو ترېنه دغه ادبي زده کړې کوئ قافیه ردیف وزن وغیره اصلاحات یې اخلئ؟ او شته دی. زما استاد محترم نوم دی طاهریات ملاګوری. ډېره ښه ده. زمونږ دغه کتونکي او دغه مینوال به تمه کوي چې تاسو نه به خوندور شعرونه اوري نو خپل که شعرونه مو ورته ډالۍ کړه موږ به هم ترې خوند والو او دغه ملګري به ترې هم خوند واخلي. ولې نه نادان وروره ستاسو او ستاسو د چینل ملګرو نه شعرونه زار دي چې غزل دی چې غزل نه مخکې 2 شعرونه چې د چا په زور چا په ستم پاسمه د چا په زور چا په ستم پاسمه په غم اوده شمه په غم پاسمه. ډېر ښه دی. مننه. د چا په زور چا په ستم پاسمه په غم اوده شمه په غم پاسمه دا ستا خبره به منمه اشنا ستا په خبره به کینم پاسمه. ډېر ښه دی. مننه. دا ستا خبره به منمه اشنا ستا په خبره به کینم پاسمه دا ستا د یو نظر اثر دومره و یو دم غورځېږم یو دم پاسمه. او د غزل مطلع شعر دی چې داسې په لګتو مې در نه راوباسي چې داسې په لګتو مې در نه راوباسي نو خود به مې ازار زړه او ځیګر نه راوباسي چې داسې په لګتو مې در نه راوباسي نو خود به مې ازار زړه او ځیګر نه راوباسي. ریباره دې ته زړه مه وغه یار چې زړه نه سخته یې. نادان وروره ریباره دې ته زړه مه وغه یار چې زړه نه سخته یې غمي ګورې اکثر خلک د غر نه راوباسي. مننه. ریباره دې ته زړه مه وغه یار چې زړه نه سخته یې غمي ګورې اکثر خلک د غر نه راوباسي. دې خلکو له اول به څه بدل کې ورکوي دا خلک به د وروستو سمندر نه راوباسي. مننه. دې خلکو له اول به څه بدل کې ورکوي دا خلک به د وروستو سمندر نه راوباسي. که زه په دغه لار باندې ورځم نو زه مین یم که زه
په دغه لار باندې ورځم نو زه مین یم نو دا راپسې ولې سر د ور نه راوباسي. مننه. که زه په دغه لار باندې ورځم نو زه مین یم نو دا راپسې ولې سر د ور نه راوباسي. او قرار خو وایم مشکله که ټوله شپه کې راشي. خو وایم مشکله که ټوله شپه کې راشي چې سلی کې مې یادونه پر هر نه راوباسي. زمونږ د پښتنو که داسې حال وي شاسواره، زمونږ د پښتنو که داسې حال وي شاسواره، یو ورځ به وي چې ټول به خیبر نه راوباسي. ډېر ښه دی. داسې نور کوم شعرونه یي؟ ولې نه دغه غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې حساب یې نشته د بلا په خپو پرېوتی یمه. حساب یې نشته د بلا په خپو پرېوتی یمه، زه چا دپاره د هر چا په خپو پرېوتی یمه. مننه. حساب یې نشته د بلا په خپو پرېوتی یمه، زه چا دپاره د هر چا په خپو پرېوتی یمه. کول خو یې پرېږده مړه رحم وړو پېژني نه، کول خو یې پرېږده مړه رحم وړو پېژني نه، زه یو د داسې بې وفا په خپو پرېوتی یمه. کول خو یې پرېږده مړه رحم وړو پېژني نه، زه یو د داسې بې وفا په خپو پرېوتی یمه. او دا غزل د محسن چې کوم تر زوی را سره راغلی د ډېر خوښ دی، نو ده ته یې ډالۍ چې محسن ملیشي والي ته چې مدام به مې وې دغه یو ارمان سره خبرې، مدام به مې دغه یو ارمان سره خبرې، چې ټول عمر مې کولی جانان سره خبرې. چې بدرنګ شولې جانانو نو زمونږ خواله راغلې، چې بدرنګ شولې جانانو نو زمونږ خواله راغلې، چې خسته وي نو کولې اسمان سره خبرې. مننه. چې بدرنګ شولې جانانو نو زمونږ خواله راغلې، چې خسته وي نو کولې اسمان سره خبرې. ستا په غم کې ترېنه اوښکې نن سبل رنګ بهېدلې، په والله چې کولې باران سره خبرې. مننه. ستا په غم کې ترېنه اوښکې نن سبل رنګ بهېدلې، په والله چې کولې باران سره خبرې. یو مین په لار روانو خپلې ګوتې شمارلې، یو مین په لار روانو خپلې ګوتې شمارلې، لیونو په شان کولې ځان سره خبرې. ویلې دومره راته ګرانې په قسم چې شاسواره، ویلې دومره راته ګرانې په قسم چې شاسواره، ستا په سر باندې مې پرېښودې جهان سره خبرې. او دغه بل غزل او دغې نه مخکې یو څو شعرونه یې که تاسو اجازت یي چې تیارې دي تندرونه یې اسمان چغې وغي، تندرونه یې اسمان چغې وغي، یو کس پکې په زور زوره جانان چغې وغي. مننه. تیارې تندرونه یې اسمان چغې وغي، یو کس پکې په زور زوره جانان چغې وغي. دا نن درېیمه ورځ ده چې کور ډمون کاره نشته، دا نن درېیمه ورځ ده چې کور ډمون کاره نشته، او دا پکې سرو زرو پیزوان چغې وغي. مننه. دا نن درېیمه ورځ ده چې کور ډمون کاره نشته، او دا پکې سرو زرو پیزوان چغې وغي. غزل دی چې که مې په شونډو بخندا وه نو خبره دا وه، شونډو بخندا وه نو خبره دا وه، زما اشنا وفا وفا وه نو خبره دا وه. او که ستا کنځل کول رټل کول نو مالم راتلل، رټل کول نو مالم راتلل، زما په سترګو کې حیا وه نو خبره دا وه. مننه. که ستا کنځل کول رټل کول نو مالم راتلل، زما په سترګو کې حیا وه نو خبره دا وه، زما او ستا که به خبرې ورځ ته ورځ اوږدېدې، پکې لګیا ټوله دنیا وه نو خبره دا وه. زما او ستا که به خبرې ورځ ته ورځ اوږدېدې، پکې لګیا ټوله دنیا وه نو خبره دا وه. او نادان صاحب دا شعر پکې تاسو ډالی چې که ستا خیرې به په ما نه لګې دا وجه وه، که ستا خیرې به په ما نه لګې دا وجه وه، زما به ستا پسې دعا وه نو خبره دا وه. مننه. که ستا خیرې به په ما نه لګې دا وجه وه، زما به ستا پسې دعا وه نو خبره دا وه. او دلته کې ځکه به یې چا سره ښه نه کول، دلته کې ځکه به یې چا سره ښه نه کول، دلته کې ښه کول ګناه وه نو خبره دا وه. مننه. دلته کې ځکه به یې چا سره ښه نه کول، دلته کې ښه کول ګناه وه نو خبره دا وه. او ما شاسوار د اشنا هر یوه ځکه وړله، ما شاسوار د اشنا هر یوه ځکه وړله، هغه زما بدن کې ساه وه نو خبره دا وه. ډېر ښه، ډېر زبردست، ډېر خوندور شعرونه مو را سره شریک. شاسوار رضا صاحب دا راته ووایه چې د غزل نه علاوه مو په بل کوم سن باندې ته به ازمایي کړې ده او که نه؟ او په نظم مې هم کړې ده او په ټپه باندې مې هم کړې ده. ټپه مو یاده کړو که داسې کومې ټپې درته یادې خپلې، او که داسې خپلې نه یادې نورې که کومې ټپې یا راسه شریک؟ یاره ټپې خو به راته نه یادې، او داسې دا ټپه به راته داسې یادې نه وي، او نظم هم داسې لږ لږ
خدای دې د ښې ورځې خاوند کا خدای دې د ښې ورځې خاوند کا چې د شلېدلې لوپټې نه خلاصه شمه. ډېر ښکلی. بس ټپه دغه هم زما یو بل ملګري والا چې هر چا ولی خوښه شوې وي چې زړګیه داغ به لار کم زړګیه داغ به لار کم که د بېننګه یار د بیا محتاجه کړمه. او مننه. که اجازه دي نظم به درته ووایم چې پرون یوازې په کوټه کې ناست وم، سوچ مې کاوه سوچ کې ډېر تللی. پرون یوازې په کوټه کې ناست وم، سوچ مې کاوه سوچ کې ډېر لرې تللی. یو ناڅاپي زما نظر راتاو شو، د ورکوټوالي په صندوق ولګېد. صبر مې ونه که ورپاڅېدمه، ورله مې نیت کولاوېدلو وکړو. د دې صندوق کولاوېدو نه مخکې ښه خوا دېخوا مې نظر واچاو، په دې چې پوهه شوم چې څوک هم نشته. ښه بسم الله مې ورته وویله، نامه الله مې ورته وویله. ښه بسم الله مې ورته وویله، نامه الله مې ورته وویله. څنګه چې بیرته کړو ومې کتل، پکې پراته وو څه بلا څیزونه، د ورکوټوالي وو زما څیزونه. کله لیندۍ راخله، کله سپلی راخله، کله ټوپۍ راخله، کله ګړۍ راخله. په دې کې ګورم چې تصویر پروت دی، لاس مې ور واچاو، روا مې غسته. هغه تصویر څه ناشنا تصویر و، زما او مشر ورور بابا تصویر و. هغه تصویر په دې رنګ دې ډول و، د اوړي سره غرمه د شین توت سوري لاندې یو زوړ بوڼلی کټ پروت دی چې په منځ کې مې بابا ناست دی. د بابا غېږ کې منځ کې زه ناست یم، خاندم خټېږم د بابا په غېږ کې. په دې تصویر کې په کټ لنګه باندې زما مشری ورور مدثر ناست دی چې دغه وخت کې زما چپې اخلي. په دغه وخت کې په ځان پوهه نه شوم، خو دا لفظونه مې د خولې وواته، هی هی افسوس د ماشومتوب تصویره، هی هی افسوس د ماشومتوب تصویره. واو، ډېر ښه، ډېر زبردست. ما ته خو پته نه وه چې تاسو د غزل نه نظم هم ډېر ښه لیکې. ډېر زبردست، ډېر ښکلی نظم هم لیکې د غزل سره سره. ملګرو ته د یاد وي چې شهسوار رضا ورور په دومره کم عمر کې او دومره پخه شاعري، دومره پختګي لري او دومره ښه شعر لیکي. څومره چې د هغې عمر دی، زه به وایم چې د دې عمر نه د دې دا شاعري څو کاله مشره ده، نو همداسې به وي. ډېر تان شاعر دی، یو زلمی شاعر دی، یو ښه شاعر دی. موږ به دا ووایو چې کوم مشران دي باید چې دوی له حوصله ورکړي او دوی له ډاډ ورکړي چې دا نور هم مخ په وړاندې لاړ شي. او شهسوار رضا ورور نه هم موږ دغه تمه لرو چې راتلونکي وخت کې دی د ادب مطالعه وکړي، تنقیدي غونډو ته دې لاړ شي او د مشرانو استادانو نه دې زده کړه وکړي. موږ ستاسو دپاره لاس په دعا یو چې الله مو نور هم کامیاب کا. خوشحاله یم چې تاسو سره مو دغه مرکه راجوړه کړه. یوه نړۍ مننه مو کوم چې موږ سره مو دغه یو څو شیبې خوندورې تېرې کړې. مننه مو کوم. خوشحاله شي، عزتمن شي، نادان او ستاسو په راتګ باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم او الله یې وکړي چې هر وخت راشئ. خوشحاله اوسئ. نړۍ مننه مو کوم. ملګرو، تاسو د شهسوار رضا ورور نه خوندور شعرونه مو ترېنه واورېدل، په تېره تېره یو ښکلی نظم مو ترېنه واورېدل. د دې هم مننه کومه چې موږ له وخت راکړو، موږ سره دغه خپرونه کې ناستی وکړه. مننه کوم او ستاسو هم مننه کومه چې دغه مرکه مو تر دې دمه وکتله. خوشحاله اوسئ. او ما صالح نادان، ما سره ناست شهسوار رضا صاحب او ثناء الله فطرت له ورکړي اجازت. د لوی الله په امان.